سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. سورة البقرة مقصد بیان د څلورو مسائلو: اثبات التوحید، اثبات الرسالت، جهاد فی سبیل الله، انفاق فی سبیل الله تعالی. سورت تقسیم دے پسلورو حصو. اوله حصہ 100 آیتونه. اوله حصہ کی اوله مسئلہ اثبات التوحید ذکر کئی. دویم حصہ آیت 101 نا یوسل تر یوسل شپږ پوری. په دویم حصہ کی دویم مسئلہ ذکر کئی اثبات الرسالت. دریم حصہ یوسل 253 پوری. دریم حصہ کی جہاد فی سبیل اللہ تعالی. څلورم حصہ 254 نا تر اخره پوری. په څلورم حصہ کی انفاق فی سبیل اللہ تعالی ذکر کئی. اول حصہ 40 آیات دی. دا مزید تقسیم شوه دے په دریو ابوابو. باب اول 60 آیاتونه. په اول باب کی بیان دغه دریو ډلو کوي کوم چې فاتحه کې ذکر شیو اجمالاً، دلته هغه مفصل ذکر کوي. باب دوم د آیت نمبر 21 نا تر آیت نمبر 140 پوری. او دویم باب کې هغه اصل مسله ذکر کوي اثبات التوحید بالادلة العقلیه. او بیا پدې کې خطاب هم کوي، خطاب عام ټول خلکو ته خطاب دی چې اعبدوا ربکم، عبادت وکړئ د خپل رب. باب سوم د آیت نمبر 40 نا تر آیت نمبر 90 پوری. په دریم باب کې هماغه اصل مسله ده اثبات التوحید. اثبات التوحید خو په خطاب خاص سره بن اسرائیل دلته خاص کړي دي. عام خلق نه مني دا مسله د توحید. او بن اسرائیلو تاسو خدا مسله ومنئ کنه. نو بن اسرائیلو ته په دې باب کې شپږ خطابات کوي. شپږ خطابات ورته کوي. اول رکوع بطور تمهید راوړي. په تمهید کې شپږ خبرې ذکر کوي. درې اصول د یهودیت: تحریف، کتمان الحق و ترک العمل. داغه مقابل درې صفات د مؤمنانو: صبر، صلاح و ایمان بالآخرة. بیا خطاب اول شروع کوي د آیت نمبر 40 نا تر آیت نمبر 2 پوری. په دې کې بیان د اته نعمتونو کوي. اته نعم ذکر کوي. دو نقم ذکر کوي، نقمتونه، عذابونه، او تتمه بالترغیب په آخره کې. نو په دې کې اول رکوع بطور تمهید منګه مفصل لوسته. خطاب اول شروع شوه د آیت نمبر 40 نا. په دې اول خطاب کې اته نعمو کې مونږه دو نعم ذکر کړی دي.
یو آیت نمبر 150 کې نجات من فرعون چې د فرعون نه مې تاسو له نجات درکړی دی. دویم نعمت په آیت نمبر 50 کې نجات من الغرق، د غرق کېدو نه مې تاسو بچ کړي او تاسو دشمن مې غرق کړی دی. هر کله چې موسی علیه السلام او بن اسرائیل باری تعالی بچ که د ډوبېدو نه، د غرق کېدو نه، او فرعون د لښکر سره الله تعالی تباه و برباد که، نو پس د هغې نه موسی علیه السلام بن اسرائیلو سره روان شوی دی مخکې. اوس په دغه وخت کې موسی علیه السلام یاد ساتي مخکې چې ورته کم وحی شوی و د حدیثو په شکل کې، داغه د سنت په شکل کې بن اسرائیلو په هغې باندې عمل کولو. خو پس د دینه چونکې دوی آزاد شول د غلامۍ د ژوند نه، نو د دوی څه قانون نه و، دوی له اوس د یو مستقل قانون ضرورت و. هغه مستقل قانون د هغې د حصول دپاره او دارنګ د باری تعالی د اوامرو د نواهیو د حصول دپاره موسی علیه السلام او بن اسرائیل روانو یو ځای ته ورسېدل چې یو جزیره نما ځای او سینا ورته وایي. نو په دغه ځای کې الله رب کریم موسی علیه السلام ته وحی وکړه چې موسی ته راشه کوه تور ته، دا خلک دلته پرېږده، ته راشه چې زه تاله مستقل قانون درکم. نو وإذ وعدنا موسی 40 لیله، دا اوس هغه واقع ته اشاره ده چې موسی علیه السلام تللی دی 40 شپو له د پاره د حصول د قانون، د پاره د حصول د تورات چې باری تعالی ورله خپل کتاب ورکی او پاغي باندې بیا دوی عمل کوي، دوی پاغي باندې خپل ژوند تیری. د دې مفصل بیان به تاسو وګورئ ان شاء الله سورۃ الاعراف 1 نمبر سورت آیت نمبر 102 کې بم راشي. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. او لوز کړو مونږه موسی سره د 13 شپو او پورا کړو مونږ دیلا پلسو، نو پورا شو ملاقات درب د 40 شپو کې. د دې حکمت به ان شاء الله په خپل ځای ذکر کوو چې دا 40 شپې ولې الله مقرر کړې وي 40 ورځې. نو دا به ان شاء الله په دې اعراف 142 کې به وضاحت بیا کوو. ما صرف مقصدی خبره دا ذکر کولو چې کله موسی علیه السلام تلو کوه تور ته د پاره د حصول د قانون، نو وقال موسی علیه السلام لاخیه خپل رور ته هارون چې هارون علیه السلام ورتوی خلیفہ زما په قوم کې واصلح او صحیح کوا عقیده او عمل د دې قوم او مطابق کېږه د لاره د فساد کوونکو داغي تابع نشي. نو بیا ورپسې د موسی علیه السلام د طلوع هغه ذکر دی. ولما جاء موسی لمیقاتنا، او کله چراغ موسی علیه السلام د پار د ملاقات زمونږه، وکلمه ربه، او کلام کو هغه سره رب داغه. دا کلام د موسی علیه السلام او د الله رب کریم دا په سورۃ طه آیت 19 پوری ذکر دی. سورۃ طه آیت نمبر 19 پوری دالته ذکر دی. 60 نمبر سورت دی.
انشاءالله چلته ورسیدو بیا به ووایو که تاسو سره وختي نو کلاو کوي وی ګوري کلام د الله او کلام د موسی. قال رب ارنی انظر الیک، چې کله الله تعالی ور سره خبرې وکړي شوق د موسی علیه السلام نورم زیات شو. نو یا الله زه غواړم چې تا وګورم. قالوا لن ترانی، تما نشي لیدې، ولکن انظر الی الجبل، او لیکن وګوره دی غر ته، فإن استقر مکانه، نو کچری ټینګ شو دا غر په خپل ځای نو زر دی چې ته به ما ووینې. فلما تجلى ربه للجبل، نو کله چې رڼا وکړه رب د للجبل غر طرف ته، جعله دکا وخر موسی صعقا، وګرځېد دا غر ټوټې ټوټې او پریوت موسی علیه السلام صعقا بېهوشه، هغه بېهوشه شو. فلما افاق، نو کله چې په هوش کې شو موسی علیه السلام، نو قال اوه سبحانك، پاکی ته یا الله د لیدونه، تبت الیک، را ګرځم تا ته او زه یم اول د مؤمنانو نه. قال اوه یا موسی او موسی ان استفیتک، یقینا ما چوڼ کړی ته په خلکو باندې په سبب د رسالت در کولو زما او په سبب د خبرو زما، نو واخلغه چې ما درکو تا ته او شمنه شاکرین د تابعدارو نه. نو قانون سو وكتبنا له فی الالواح، او لیکلو مونږ دلا فی الالواح په تختو کې من کل شیء، د هر یو امر د دین نه، موعظه نصیحت، وتفصیلا لكل شیء، او وضاحت د هر یو د کار د دین. فخذها بقوه، نو اونی و دی لره په مضبوطیا سره، وامر قومک، او حکم کوا قوم خپلتا، یاخذو چې عملو کی باحسنها، په اوامر د دی او ځان دی وساتی د نواهیونه. سوریکم دار الفاسقین، زرد چوبخم تاسو ته انجام د فاسقانو، چې چاته مخ واړو نو بیا به د هغې انجام هم تاسو وګورئ. نو الله رب کریم موسی علیه السلام ته دا قانون ورکو. موسی علیه السلام ته چې کله قانون میلاو شو، نو بیا موسی علیه السلام د هغه ځینه واپس را روان شي. انشاءالله دا نورم تفصیلی واقع دلته نور سم ډیر شوي دي، خو په همدې اعراف او دین علاوه په طه او نورو صورتونو کې به دا واقع مونږ بیا ډیر مفصل وایو ځای په ځای. دلته صرف مقصدی خبره مې دا ذکر کولو چې موسی علیه السلام د هغه د غوښتو اصل مقصد سو چې باری تعالی هغه غوښتې ولته، نو د پاره د دی چې هغه دا قانون ورکی موسی علیه السلام له. دویم دا خبره موسی علیه السلام ډېرې زیاتې مقابلې وکړي د فرعون، او موسی علیه السلام ډېر زیات لکه ستړی هم شو. نو د هغه د تسلی د پاره، د هغه د آرام د پاره، الله رب کریم موسی علیه السلام ته وی چې راشه ته یو 40 شپو له، نو په دې کې به ته مقصد د هغې آرام مو، خو اصل مقصد سو، اصل مقصد هغه قانون ورکولو، اعطا د قانون. چونکې ورپسې آیت بیا تاسو وګورئ، وإذ آتینا موسی الکتاب والفرقان لعلکم تهتدون، دا آیت هم په دې دلیل دی چې موسی علیه السلام غوښتی خو د پاره د څه شي، د پاره د اعطا د قانون، چې قانون ورله ورکي. نو موسی علیه السلام هلته په دې کې چې موسی علیه السلام تلو کله هارون علیه السلام خپل خلیفه وګرځو، نو د هغه یو بل شاګردو سامري د هغه نوم دی، په طه کې به انشاءالله د هغې وضاحت راشي. سامري څه چلو کو؟ د موسی علیه السلام د تلو نه پس هغه د بن اسرائیلو نه چې کم کالی هغې راوړي د فرعونیانو د ښځو نه، یا د هغې سره خپل هلته سره زرو، نو هغې ته اغستی و، هغه ټولې ویلي کړی او د هغې نه د سخي شکل جوړ کړی، بیا په هغې کې داسې ټکنیک یې کړی چې مخکې وروستو یې پکې سوري جوړ کړي چې کله هوا به د وروستو نه ولګېده نو د مخکې د خولې نه به آواز ووتو. دا په خپله انجینیر او یاد وساتئ په هغه زمانه کې
چونکې ډیولپ نه و هغه وخت، ساينس دومره مخکې نه و، خو چې ته دا احرام د دې مصر وګوري چې دا څنګه جوړ کړی شوی دی، د دې دا ګټې څنګه دي جوړ کړي دي، نو ته به خپله ومنې چې یاره واقعي ټیکنالوژي په هغه وخت کې مو ډېر مخکې وو په ټیکنالوژي کې. سامري هم دا چل کړی و، سخي سره چې سخي نه شکل جوړ کو، په هغې کې سوري داسې وکړو چې د هغې نه به آواز ووتو. نو چې موسی علیه السلام هلته و، نو دلته د هارون علیه السلام په خلاف سامري دا کار وکړو او بن اسرائیلو ته ویل چې راشي وګوري موسی خپل الہ پسې کوی تور ته تللی، حالانکې الہ دلته راغلی دی. چېرته راغلی؟ په دې سخي کې. وی دلیل تا سره څه دی؟ وی دلیل دا دی وګوري، وی آواز کوي. نو بن اسرائیل خو هم لا دوره پوه نه و، چې څوک پکې پوه هم و، جهالت خو ډېرو لکه پښتنو په شان چې پښتانه سور هم پوه شي، خو بیا هم جهالت په دې کې پاتې کېږي. زر د خلکو په خبرو کې راشي دوکه شي، زر په یو څیز باندې دوکه شي چې وی یاره فلان کې ځای ته تلي و درګاه ته، نو هلته د قبر نه آواز وتو، قبر خوځېدو، نو دی وی یاره واقعي وی هلته کس تللی او د هغه سترګې صحیح شوې، د هغه بدن ټیک شو، نو دی وی یاره واقعي کیدی شي په هغې کې څه وي. زر تر زر عقیدې خرابېږي. بن اسرائیل هم عقیده داسې وه چې هغې وکتل واقعي وی الہ خو دلته راغلی دی. نو دا اول تنو، اول نمبر دا سامری چې د حلول دا عقیده ایجاد کړ چې وی الہ حلول کوي، یعنی راغلی دی د سخي دی وجود ته. او بیا وروستو جاهل کوم صوفیا دي په دې امت کې، صوفیا دوه قسمه دي، یو صحیح او غلط. د غلطو باره کې درته وایم، کم جاهل صوفیا دي نو هغې هم د حلول د عقیدې قایل شو، او دې نه مخکې بیا نور امتونه هم د هغې هم قایل شوي دي. به هر حال اول چې چا د حلول عقیده وړاندې کړې هغه دا سامری و. نو بن اسرائیلو دا سخی په صفت د خدایتوب ونیو چې دا زمونږ الہ دی، او د هغه پوجا پاټ د هغه عبادت یې شروع کړو. نو باری تعالی وایي چې پس د دې نه هم ما تاسو وبخلی، ما تاسو ته بخشش وکړو، دې دپاره چې تاسو د الله شکر گزار شئ. دا هم ګوره من حیث یو نعمت الله تعالی دلته ذکر کړی دی چې تاسو د سخي عبادت وکړو، او د هغې نه پس هم ما تاسو ته بخشش کړی دی. نو اوس خو د خپل رب عبادت وکئ که نه، اعبدو ربکم. هماغه اصل مسلې ته خبره بیایي. دا د دې آیات حاصلو او بقای اوس لفظي ترجمه ده، نو په دې کې دوره څه نشته. نو په دې آیت کریمه کې موسی علیه السلام ته د قانون د ورکولو ذکر دی چې الله رب کریم هغه له قانون ورکوي، او داغه شپو د تعداد ذکر دی چې په څو شپو کې دا قانون مکمل شوی ورکړی شوی دی ورته. او ورسره په دې کې د موسی علیه السلام د تلو نه پس د بن اسرائیلو عمل چې شرکي عمل دی د هغې ذکر هم دی، د هغې د دې ظلم. او بیا ورپسې آیت کې عفو ده د هغې نه. وَإِذْ وَعَدْنَا موسی، او کله چې لوز کړو مونږه موسی سره، موسی علیه السلام سره مونږه لوز کړو 40 لیلتن د 40 شپو. ثم اتخذتم العجل، ثم اتخذتم بیاونی و تاسو سخی لرا په صفت د خدایتوب، دا ورسره ولیکئ. ثم اتخذتم بیاونی و تاسو جوړ کو تاسو العجل سخی لرا په صفت د خدایتوب، من بعده پس د تلو د موسی علیه السلام نه، د موسی علیه السلام د تلو نه پس. وانتم ظالمون، او وی تاسو ظالمان، تاسو ظالمان وی چې شرک مو کړو. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لیلہ، او کله چې لوز کړو مونږه د موسی علیه السلام سره 40 لیلہ
د 40 شپو داغه لوز ذکر ما تاسو ته سورۃ الاعراف روبا سلام مفصل واقع و ان شاء الله التوایو. ثم اتخذتم العجل دی آیت تلقیزی تا خیال کوي. ثم اتخذتم العجل بیاونی ولتاسو خیلرا نو ما مانو کا پصفت د خدای توب. دراصل اتخذا دا دو مفعول غواړي دلته چې اتخاذ راغلی دی دا دو مفعول غواړي نو یو مفعول د دې د پاره العجل شه مفعول اول دې د پاره شه العجل او مفعول ثانی به دې د پاره مونږ حذف رو باسو. نو مفعول ثانی به د دې شي اب حذف شي. مفعول ثانی حذف هغه وسوي الہ نو معنا بدا سی ثم اتخذتم العجل الها بیا تاسو نی اوس خلرا پس صفت د خدای تو چې تاسو ورته خپل الہ وې تاسو د عبادت شروع کو نو تاسو ورته خپل خدای وې تاسو د عبادت شروع کو دسخي پس د تلو د موسی علی السلام نه من بعده پس د تلو دا غنا چاغه لاړ دا غینه پس تاسو څه چلو کو دا غسخي عبادت شروع کو. د دې تفصیلی بیان تاسو لګو ګوري سورۃ طه وګورئ ځا چې لګ پوي شي په آیت نمبر و اتیایم شلم نمبر سورۃ آیت نمبر و اتیایم 87 نمبر آیت نا قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا. ګورا د دې روسته آیت نه وګوري د شپږت آیم نه چې کله دوی د سخی عبادت شروع کو موسی علیه السلام واپس رالو نو د شپږت آیم مخکیم 15 آیم دی قال فإنا قد فتنا قومك قال نو فإنا نو بشک مون قد فتنا قومك یقینا مون امتحان کړي قومک د قوم ستا پس دراتلو ستانا او گمراه کړي غیله سامری. دا الله تعالی ورته وی موسی علیہ السلام ملته چې تورات ورلور کو نو به وی چې ما ستا د قوم امتحان کړي پس دراتلو ستانا خو پاغه امتحان کې اغي ناکام شوی دی او غیله سامری گمراه کړي. فرجع موسی الی قومه نو واپس شو موسی علیہ السلام خپل قوم ته غضبانه صفا ډک د غسین او خفا ډیر سخت خفو د غسین ډکو او حقیقت دا دی چې یو تن پچا مهنت وکي د عقیده او د عمل او بیا وګوري چې دا شرکیات او بدعات ته لاس شي سړی ډیر سخت غصه شي ډک د غم ډک د غسین شي چې ما خو تاسو ته د عقیده او عمل بیان کړو دا تاسو سوک. قالوا یا قوم او قومه علم یعدکم ربکم وعدا حسنا آیا لوز نو کړي تاسو رب تاسو وعدا حسنا وعده خستا کلی لوزونه تاسو را نو کړي د جنت افطال علیکم العهد آیا وګد شو پتا سو باندې زمانہ امرتم یا ارادو کتا سو یحل علیکم غضب من ربکم چې واقع شي پتا سو غضب در رب تاسو فخلفتم موعدی نو تاسو خلاف کو زما د وادي. قالوا ما اخلفنا موعدك من خلاف نه کړي د وادي ستا بملکنا په اختیار زمونږه من خپل اختیار نو ولكن حملنا اوزارا ولكن حملنا اوزارا بار کړي شو په بوجونه زمون سامان زمون من زینت القوم د کالو د کافرانو دا فقذفناها نو غرزو مونږه دی کالو لرا اور کی فکذالک القى سامری هم دا غرم او غرزو دی لسامری دا چاو غرزو دا دی سامری غرزولو اصل کار سامری کړو چې په بټې کې دا غرزو. فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار نو راوی وستو یې جوړې کو دیلا عجلا سخه جسدا داغي جوسو له خوار داغي आवाज
په دې ځای تفسیر قرطبي ډېر ښکلی کلام کې جلد 11 صفحه 215 هغه وایي خواره و صوته کان بریح آواز داغي د دې سخي دا په ذریعه د هواو ولی عمل فيه حروقا په دې کې سوري جوړ کړیو سامری فاذا دخل ريح نو کله چې به داخل شه هوا فی جوفی دای په گیړه کې فخارا نو هغې به آواز وکړو با آواز به وکړو ولم یکن فيه حیات نو په دې کې هیڅ قسمه ژوند نو کما یقولون اليهود لکه څنګه چې یهودیان وي د خپل ګند پټولو دپاره یهود وي چې نه هغه ژوندی شوی نو قرطبي پې ډېر سخت رد کړی دی نور مفسرین هم کړي دي نو فقالو ویل دوی هذا الهکم و اله موسی دا حاجت روا ستاسو حاجت روا د موسی دی فنسیا نو هېر کړی موسی علیه السلام خپل اله لره افلا یرون نه کتل دوی الله یرجو الیهم قولا چې نه واپس کوي دوی ته خبره دی خو ورسره خبرې نه کوي تش آواز کوي دوی دې ته نه کتل ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا او نو واقدار دی دوی له د نقصان د فکولو نه د فایدې ورکولو آیا دوی دې ته نه کتل چې دا خو تش آواز کوي موږ له د خبرو جواب نه راکوي نقصان موږ نه لرې کوي فایده موږ له نه راکوي ولقد قال لهم هارون من قبل او په تحقیق سره ویلو دوی ته هارون علیه السلام مخکې او قوم انما فتنتم به بېشکه تاسو ګن کې اچولی شوي وي به په عبادت د دې سخي وان ربکم الرحمن او یقینا رب تاسو مهربان بادشاہ دی نو زما اتباع کوي واطیعوا امری او زما اطاعت کوي د حکم زما زه چې تاسو ته سیم هغه وکړي قالوا لن نبرح علیه عاکفین حتی یرجع الینا موسی نو بیا موسی علیه السلام راغلی دی او داس خیر سی ورته سوزول ان شاء الله بیا په خپل ځای مونږ تفصیلی بیان د دې کو صرف دا مې درته غوډو چې موسی علیه السلام د تلو نه پس دی څنګه سخیونیو داغي پوجا پاټ داغي عبادت شروع کو نو باری تعالی دلته اوس په اختصار سره ذکر کوي داغي وجه دادا چې دلته ذکر دی د نعمو نعمت ذکر کوي نو د نعمت د ذکر کولو اصل طریقه صدا چې هغه مختصر سره ذکر شي اختصار سره ذکر شي مختصر ذکر شي نو ځکه دلته دا واقع مختصر راوړي حالانکه مفصله واقع ده ناغه بیا وروسته را روان دي نور صورتونو کې ثم اتخذتم العجل بیاونی و تاسو سخیلره په صفت د خدای توب وانتم ظالمون وی تاسو ظالمان وی مشران د دی ظالمانو دی ورته بد نه ویل گویا کې دوی هم ظالمان شول خیاد وساتئ چې ستا مشر یا یو تن ظلم کوي او ته پاغه ظلم کې داغه خلاف نو درېږي رد نه کې ګورې تم ورسره پاغه ظلم کې شاملې رور چې دی رور وي او ظالم وي تب ورسره سم کې ودرېږي نه ځان به تې رستو کې کتا ته خطرې چې یاره ما به مړ کي نو مړ دي کی کنه مرګ خاصم یو ځل وي او مرګ چې باری تعالی نوی مقرر کړي د چا پلار ته نشي مړولی نو یاره د سنه کې چې ظالم سره څنګ کې ودرېږي د هغه د ظلم د وجې ته یریږي ظالم نه لاس ونیسه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انصر اخاک ظالما و مظلوما امداد وکړه د ورور خپل که ظالم وي یا مظلوم وي د مظلوم مرسته خو ځه هغه ټول پې پوهېږي څنګه مرسته وکړي د ظالم مرسته څنګه ده د هغه نه لاس ونیسه رد یې وکړه که فرض کستا وس پې نه رسي نو حدیث دی د رسول الله صلی من رأى منکم منکرا فلیغیره بیدی چا چې په تاسو کې یو منکر کار ولیدو اول که د لاس طاقت وي په لاس دې منع کړي فإن لم يستطع نو که د لاس طاقت نه وي فبلسانه نو په ژبه خو رد کولی شي که نه په ژبه خو بد رد ورته ویلی شي خیرې کولی شي په ژبه خو منې کولی شي وإن لم يستطع که د دې طاقت یې نه وي فبقلبي نو بیا په زړه باندې دې ورته بد وي زړه کې دې ورته بد وي او دا د ایمانه کمزوري ترینه درجه ده چې نن دا زمونږ ایمان دی زمونږ ایمان نن داسې ګرځېدلی چې مونږ د ظالم نوم نشو اخیستی د یارې نه یاره مړ به مې کي یاره پانسي به مې کي یاره ورک به مې کي چېرته به دې ورک کي د الله په دې دنیا کې الله چې وي تا روکولی نشي الله به دې را پیدا کي
کدلته دی ورک کی قیامت ورځ خوشته کنه الته واپس پیدا شي او دا ظالمان بم پیدا شي حساب بل تکیږي خو ستا چې کم امتحان دی په دې دنیا کې ته په دې امتحان کې کامیاب شي چرې بم د ظالم سره ودرېږي نه نو دی تباری تعالی وی وانتم ظالمون او وی تاسو ظالمان موجوده او ته وی چې په مدینه کې دي حالانکه مشرانو دا جرم کړو مشرانو د سخی عبادت کړو خو موجوده ته ظالمان زکوي چې دوی د خپل مشرانو رد نه دی کړي دی دا غي بد نه دی ویلې ترنه پورې هغه بد نه وي وای زموږ مشران قصوروار نه زکوي پسخی کې حیات راغلو ژوند پکې راغلو نو دی داغي د غشایونه حلوا جوړي چې غشایونه حلوا جوړي نو چې هغه کم جرم کړي تب هم په جرم کې ور سره مکمل شاملې پورا به بدله در کولی کیږي دی وجباری تعالی دوی تمسوي انتم ظالمون وای تاسو ظالمان ثم عفونا عنكم من بعد ذلك دا ذکر دی د عفو پس د ظلم د دوی نه چې ګوره پس د دې لوی ظلم نه بیا هم ما تاسو ته عفو کړی دی تاسو ته ما دا ګناه معاف کړی دی د پاره د دې چې تاسو تابعدار شکرګزار شئ یعنی تابعدار شئ د الله سمانا د الله دا حکم ومنئ کوم حکم رستو چې ذکر شوی دی اعبدوا ربکم عبادت کوئ د رب خپل چې دا امر تاسو منئ د باری تعالی ثم عفونا عنكم بیا فوکمون تاسو ته من بعد ذالک پس د دې ظلم نه پس د دې جرم نه پس د دې شرک نه معافی مم درته کړی دی دوباره چې تاسو پیمانی ښکارا که ظاهرم کو موسی علیہ السلام په وړاندې نو بیا مې درته دا جرم واپس معاف هم کو که په دې حالت کې دنیا نه تلی وي ابدي جهنميان به وي الله تعالی څومره در باندې احسان څومره انعام در باندې کړي چا ګناه درته معاف کړي دي ګوره یو مغفرت وي یو عفو وي عفو داسې بخشش ته وي چې سره هغه ګناه ته ګناهونه وي چې بالکل دغه ګناهه داغ ته لري شي ما داسې صفا کړی تاسو بیا هم تاسو پس د دې صفای نه ځان په ګن کې مبتلا کوئ بیا هم تاسو د پیغمبرانو یا د نور سخی و غیره عبادت کوي ثم عفونا عنكم بیا فوکمون یا لری کومون تاسو نه دا جرم من بعد ذالک پس د دې شرک نه پس د دې ظلم نه څه د پاره لعلکم تشکرون شاید چې تاسو تشکرون تابعدار شي شکر گزار شي لعل نسبت ما مخ کې تاسو ته ویلې چې مخلوق ته وشي معنی وسوي شاید لعلکم شاید چې تاسو تشکرون شکر گزار شي یعنی تابعدار شي ځکه د شکر گزارې نه مراد دلته رستو اتباع د دې اعبدوا ربکم دی تابعداری د دې اعبدوا ربکم دی نو دې د پاره چې تاسو د دې تابعدار شي عبادت صرف او صرف دی او الله کوي وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ په دې آیت کریمه کې دریم نعمت د اعطاء الکتاب ورکول د کتاب ورکول د قانون ان شاء الله دا به سبانی سبق کې ذکر کو ترجمه کوم وکې دي وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 ليلة او کله چې لوس کړو مونږه موسی علیہ السلام سره 40 ليله تند سلويخت شپو ثم اتخذتم بیاونی و تاسو العجل سخیلره په صفت د خدای توب من بعده پس د تلو د موسی نه وانتم ظالمون وی تاسو ظالمان ثم عفونا عنكم بیا فوکمو تاسو نه یا لری کوم تاسو نه سشه دا داغ د دې جرم من بعد ذالک پس د دې ظلم نه لعلکم تشکرون شاید چې تاسو تشکرون شکر گزار شئ یعنی تابعدار شئ د الله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين